له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو پرېکړه چې شوې وه اشرف غني او عمران خان سخت غبرګونونه او نیوکې کړې وې. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستان پخوانی لومړی وزیر عمران خان د غیر قانوني بهرانیانو په ځانګړې توګه د افغان کډوالو د ستنولو په اړه د پاکستان چارسمبالي حکومت تګلارې په اړه له زندان نه ځانګړې ویناپاڼې کې نیوکې کړې دي. د شمیرو له مخې شاوخوا 4,500,000 افغان کډوال له پاکستان نه بیرته خپل هیواد ته ستانه شول چې عمران خان دې ته سخت غبرګون ښودلی و. عمران خان ویلي دي چې د افغانستان له پښتنو سره له کلونو راهیسې ورورولي لرو او ښه رابطې مې دي، نو نه غواړم چې دغه رابطې زموږ خراب شي. له بیا له بلې خوا ښاغلي غني همداراز وویل چې افغانستان له شته اقتصاد امکاناتو د ګټې اخیستې لپاره پر کور دننه یو منل شوی حکومت ته اړتیا لري. د پاکستان حکومت د ژمي په درشل کې د افغان کډوالو په زور ایستلو او له هغوی سره د ناوړه چلند له امله په نړیواله کچه له کلکو نیوکو سره مخ ده. مرستندویې ادارې وایي ستانه شوي افغان کډوال لاسنیویو ته اړتیا لري چې د سرپناه ترڅنګ له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. افغانستان کې د خوړو نړیوالو پروګرام وایي دغه کډوال داسې یوه هیواد ته ستنیږي چې په هر دریو کې یو کس یې لا هم نه پوهیږي چې د راتلونکي وخت خواړه له کومه کړي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو د الله په امان تر بیا ښې چارې.